السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو یو ځل بیا ویډیو چې کوم دی د شازیب په حواله ده چې یاره د شازیب خو قتل شو، یعنې په جیل کې په حوالات کې دا پټو تاسو وینئ دا د شازیب پټو. او ډېر ملګري بیا وایي چې یاره د هغې خو نه د مجرم پته ولګېده چې مجرمان یې څوک دي. نو کوشش وکړئ ملګرو ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ. ټول حقیقت ته په دې کې زه وایم چې یاره مجرم د دې خبرې څوک دی، یاره چې یاره د ځان پانسي کو او قتل شو یعنې په جیل کې. نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې خبره ټوله روانه وه، سوشل میډیا هم داسې غوغا جوړه کړې وه چې یاره بس د اویس د شازیب د پلار سره د اویس بار بار په دې خوله باندې ذکر راځي چې یاره هغه اویس هم قتل شوی. نو راځو شازیب خبره ده جي. نو شازیب چې کوم دی پلار یې مختلف قسمه سوشل میډیا باندې چې کوم دی خبرې وکړې، انټرویوګانې راغلې یوسف جان سره چې یاره ما ته پولیسو ټلیفون وکړو چې راشه ستا زوی سره د موټرسایکل کاغذونه نشته. او هغه پلار خبره دا ده چې یاره زه په 40 منټ کې ورسېدم. اوس په تاسو ته په خپله هم پته ولګي چې یاره مجرم د دې خبرې څوک دی. او بله دا خبره چې یاره یوسف جان نه پکار و هغه نور له چې یاره دغه تاڼې ته خو یو قسم لاندل، خو دا کار چې کوم دی زما په خیال ټول به دغه پولیسو کې ځکه وي چې یاره یو کس پکې تاڼې ته لاندل، یو سوشل ورکر پکې تاڼې ته لاندل چې یاره هغه ایس ایچ او صاحب سره هم خبرې وکړو چې یاره تا دی راوستو. نو دا کم سنز نه د ده سره خو شناختي کارډ هم نه، نو دی تا په حوالات کې څنګه بند کړو. نو بهرحال هغه ډي وي لاندې تیاره چې ښکاري هغه دغه ده چې یاره په دغه تاڼه کې د تاڼې نه دا خبرې وتینده چې یاره هغه شازیب پلار وایي چې زه په 40 منټ کې ورسېدم تاڼې ته، چونکې بیا یې موږ په ګیټ پرېښودو نو یعنې په 40 منټه کې دننه سام ووته او مړم شو. او بله دا خبره چې د سی سی ټي وي فوټیج هغه بله کیمرې هغه بله ویډیو هم رانغله چې یاره دا خو صرف یو تقریبا 2 منټه ویډیو وه. نو په 2 منټه کې ټیک شو، ځین انسان چې سابن شي ماشوم یې جوزه سابن شو، خبره ختم مړ شو. خو نوره ویډیو خو هم راندله چې یاره د حوالات ته څنګه رادننه شو چې په ځکه په 40 منټه خوا شا په کار دا ده چې یاره په کم ټیم کې دی رادننه شوی وي هغه ځای پکې راواخلي. بیا د سره نور سره رویه داسې څه شی ده چې یاره نور خو چې دو په حوالات کې کیمره لګول ده په کار ده چې یاره په دې نوره تاڼه کې هم خامخا کیمرې ګیټ ته به کیمره وي بل څه ته چې یاره داسې څه خبرې راغلې چې یاره د ځان پانسي کو وجه څه وه. او بله دا خبره چې کوم تشدد د هغه په بدن باندې شوی نو ډېرو ملګرو چې کوم وایي یاره دا د پولیسو به وخلي. نو په تاسو خیال کړی دوکاندارانو بیا خبره دا راغله چې یاره دک په کوم دوکاندارانو باندې پیسټول ایښود دی تماچه، یعنې چې چا ته به یې ماله ډرون کیمره راکړه هغه دوکاندار هغه بیانونه به تاسو اورېدلي وي. او دوباره هغوی بیا چې کوم دی ویرېدو چې یاره نه دا داسې نه وه، د پیسټول نه وه، دا د لکستانو پیسټول و، دا د دروغو تمانچه وه. دغه خبرې روانې وي. نو د خبرې مقصد دا دی ملګرو چې یاره غوغا مکمل ختمه شو، دا یو څو ورځې هسې واویلا وه بس خبره ختم. څنګه چې تیر یو 100 کاله وړاندې نقیب الله شهید محسود چې کوم دی شهید شوی د هغه کومه غویمه چې روانه وه هغه ما دا د ختمه شوه، د مجرم پته ونه لګېده، داسې د اویس هغه پته ولګېده هغه هم رازاد شو. نو داسې دا خبره روانه ده د شازیب ده لا تر اوسه پورې هېڅ پته ونه لګېده چې یاره د ده مجرم څوک دی. لکه هغه پولیس خپل دغه ته ونه رسېدو چې یاره کوم که پولیس نه وي نو بل مجرم د دې څوک کیدی چې یاره په دې حوالات کې د ځان مطلب ولې د ځان پانسي کو. نو هغه پلار ته به انصاف اوس څه میلاویږي، هغه ته به مجرم حکومت هغه ته څه ښایي چې یاره ستا مجرم څوک دی. نو په کار دا ده زموږ دغه حکومت ته دغه سوشل ورکرانو ته کوم چې په دې تاڼو کې زیات تر انټرویوګانې کوي، خاص کر یوسف جان ته زموږ خواست دی چې یاره دغه تاڼې باندې یو پروګرام به هم وکړه او دا پوښتنه به وکړه چې یاره د دې څه پته ولګېده که نه د ځان ولې پانسي کو یا څه وجه وه. نو انشاءالله ټول حقیقت به بیا ښکاره شي. خو خبره زه وایم څنګه چې ما وویل چې یاره د ډي وي لاندې تیاره ده نو دا خبر هم د دغې تاڼې د مندني تاڼه دغه څه وغیره د دغې سیچو او د دغې تاڼې د پولیسو نه چې کوم دی وتینده چې یاره څنګه یو هلک ځان په 40 منټه کې دننه پانسي کوي او حوالات ته راځي او کیس یې څه دی چې یاره د موټرسایکل کاغذونه ورسره نشته او مختلف قسمه انګلو باندې چې سوچونه وکړي نه چې یاره داسې خبرې پکې راوځي یو پوینټ چې ته کوې نو د هغوی سره ثبوت نشته. بل مین ثبوت یې څه دی چې یاره د هغه سی سی ټي وي فوټیج کومه کیمره چې وه د هغې نوره ویډیو څه شوه صرف هغې 2 منټه ریکارډینګ کړی چې یاره نوره ویډیو کې د دې سره پولیسو څه ښکلي. بیا په هغه حوالات کې څنګه چې موږ ویډیو کړی و چې یاره یو لاس پکې رادننه شي او هغه لاس بیا دې خوا چې کوم دی غیب شي نو د هغې هم څه پته ونه لګېده. نو داسې پروپیګنډې روانې وي. زما چې څومره خیال دی دغه پلار ته به انصاف میلاو نه شي د شازیب دې پلار ته، ځکه چې لا د صحیح مجرم لا پته نه لګي چې یاره مجرم څوک دی. نو مجرم له به هله پته لګي چې یاره یو احتجاج وشي د دغې تاڼې وړاندې خبرپور داسې په غټه توګه باندې احتجاج چې یاره دغې تاڼې د ګیټ ته ودرېږي چې یاره دغه سیچو موږ ته مخامخ دغه سره موږ خبرې کړو دی څنګه رادننه شو بیا څه وشو، ځکه چې پولیس خو خامخا به دې تاڼه کې وکړه تاڼه خو خوشي نه وي که نه. اول ته کې چې په پاکستان کې حقیقت وای نو بیا د ډېرو خلکو به بدي شي.
د حکومت ته زموږ خواست دی دغه سوشل ورکرانو ته چې یاره د شازیې د پلار ته انصاف میلاو شي چېرته داسې بل شازیې په تاڼه کې چېرته مړ نه شي. ملګرو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ، خپل کمنټس هم راکړئ او چینل که کوم ملګرو نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن سره پریس کړئ.